د معززون زبیر الله جل شانه په توفیق سره تاسو ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارکانه یو څه حصہ درته بیان کړ. تر شوی جما باندې مو د الله تعالی په توفیق سره سیرت مبارکه تر دې ځای رسولو چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه اویا کسون ملګری چې کوم صالح خلق علماوی حافظون وي هغه د یو قبیله سره ولژل نو د بیا په غدر او په دوکا سره هغه شهیدون کړل په شهادت یې ورسول. دغه د اویا کسونه نه یو کاس چې هغه عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ هغه پوت شولو هغه د قید تر غللو عامر ابن توفیل دغه د ژوندای ونیولو بیا دای پریش ولو دغه سي ازود کړلو د زکه چې د میر د والده عامر ابن توفیل میر چې کیما د نظر منلو چې زو د زمری قبیله نه یو غلام به د ازودو نو دای بیا دغه په عوض کې دغه ازود کړو نو دای چې بیا کله ارتللو پولیار کې د بنی کلاب د قبیله خلق چې هغه د بنی عامر د شاخنوي هغه دوا کسون د سره پلیار کې ملکی شول او په یو ځای باندې شول دی بیا دای ولګېدو دغه دوا کسون یې قتل یې کړ او دغه دوا کسون د نبی علیه الصلاۃ والسلام په عهد کې وي او د په جوار کې وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه دوه کسونه ته چې کیم د بنی کلاب د قبیله خلق وي دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه دوه کسونه ته امن ور کړو. نو دغه صحابي چې کیم د مدینه منوره په طرف باندې دغه ډیر خفره ونده او ډیر لوی بوج ور سره ده ځکه او یا کسون ملګری دغه ټول د په شهادت ورسېدل او دای بیا هم په داسې صورت باندې راونده چې ساری ور خریاله ده او د غلام په شکل کې ده ځکه د غزمنه دغه رواج چې غلام دغه ته به سر به ور خریالو نو د شکل دغه سي جوړ کړو نو دا سخت پریشان راونده او دغه بد خبر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ودای بیانوي او په دې اسنا کې دغه دوا کسون د پلیار کې په مقابله میندل نو د انتقام په تور باندې دغه دوا د قتل کړ خو دغه په دې خبر نه ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په جوار کې ورنه کچيره دغه په خبر وای نو د به اس کله هم د جرأت نه وای کړه چې دغه دوا کسون د قتل کړي وای خو دغه دوا کسون د دنه په خطا سره دغه قتل شو. نو دا چې کله بیا مدینه منوره ته ورسېدلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حال بیان کړل بیا دغه کیسه هم ورته بیان کړل چې د کیمه واقعا پیښ شوله او یا کسون په شهادت ورسېدل او دغه حال هم ورته بیان کړ چې داسې دوه کسون مې قتل کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل د خو ډیره خطا کړی دي ځکه دغه دوه کسون د خو د مو په جوار کې وي د ته مو امن ور کړو دا د مو په عهد کې وي باید دغه د قتل کړی نه وای. نو دا عذر ورته پیش کړو یا رسول الله زه په دې خبر نه و کچیر زه خبر وای نو دغه به مو نه وای قتل کړي. بهر حال د خطا په وجه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تعفو وکړل دای ما نو اس نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر ولجلو دا بنی کلاب قبیله ته چې کیم د بنی عامر د دغه شاخو دغه ته خبر ولجلو چې یاره د توسې دوا کسون چې د میش په جوار کې وي هغه د میش د کاس نه د میش یو فرد نه دغه په خطا سره دغه قتل شوی دی باید میش توسته دغه دیت دیری نغه قبیله په دې باندې روزي شو چې بس سمه چې په خطا سره د نه قتل شوی وي نو توسې دیت ادا کړي کني کفار دغه د دې سره ډیر غدر کړ د دوکای ور سره کړي سره دې چې دا اویا کسون دا د عامر ابن مالک په جوار کې وي د چې کله د قبیله ته ورتل بنی عامر ته ورتل د اویا کسون نو دا د عامر ابن مالک د په جوار کې دغه په جوار کې سره د چې د امن ور کړل د ارچک شول دغه مسلمان باندې دایره وچوله او دغه ټول په شهادت ورسول او خیانت ور سره وکړ. دغه عامر ابن مالک چې کیمو دغه په دې باندې خبر شول چې دغه اویا کسون چې د مو په جوار کې وي دغه خو یې قتل کړل دغه ټول په شهادت ورسول نو د پښتنه وکوي دغه چا داسې وګړل وې دا خو د تو ور یاره
عامر ابن توفیل دغه ټول په شهادت ورسول نو دای سخت ورته په غوسه شو دغه روغللو نزا ورسره دو په دغه عامر ابن توفیل باندې حمله وکړله حمله یې وکړله نزا یې په وکړه خو د هغې نزې سره دی معاملې زخمي شول ځنې بچ خو ونه لګېدل نو دغه بیا د قوم خلک دی سره جدا کړل دغه عامر ابن مالک چې کوم دغه ډیر خفه شو په دې باندې چې دغه د ده په جوار کې وي او بیا دغه خو داسې خلک وي چې د ده پسند وي ځکه اسلام دا د ده خوا شو مسلمان شوی نه و خو خوا شو بیا د ډیر د غم د وجې نه یو څه ورځې بعده دغه وایي دغسې وفات شول مړ شو نو دغه خیانت دی ورسره کړی نبی علیه الصلاة والسلام هغه خیانت ته ونه کتل او نبی علیه الصلاة والسلام دغه خپله خاطه د خپل ملګري د هغې په عوض کې دی ته دیت ورکوي دا به دوه کسون په خطا کې ځنې قتل شوي دي هغه قصدن یې او یا کسون مسلمون په شهادت رسولی دي نو دغه دوه کسونې دیت دغه دی ادا کولې باندې سره یوځای کېدلې باندې چې دغه دیت سره یوځای کو ورته ادا یې کو خو دغه دیت یوځای کول دغه سبب د پوره د بني نظیر د غزا د هغې سبب وګرځېدلو هغه څرنګې وګرځېدو هغه داسې چې د یوه کس دیت چې کوم د دغه خو سل ایشون دي دغه به ادا کوي او دلته دوه کسون دغه د دوی قتل شوي دي نو دلته 200 ایشون دغه به په دیت کې دغه به مسلمون ادا کوي نو دغه په دوی باندې لازمه وه چې 200 ایشون دغه به په دیت کې ورکوي نو نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانو ته امر وکړلو وایي تاسې په دیت په جمع کولو باندې سره یو دغه لګیا شئ دیت سره یو ځای کوئ مسلمان ولګېدل د خپل سعی مطابق د وس مطابق څه حساب مال دغه سره جمع کړل نو هغه واخو د غربت واخو صحابه کرام خو ډېر غریبون وي خو وس یې نه وه پیره چې دیت یې ادا کړی وای نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک امر وکړلو وی داسې به وکړي چې ویر به شي دغه بني نظیر ته یهودې ته دې ته به ویسي ځکه که چېرې مو دغه په عید وي اول سر کې چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته روغلو په دې ځای کې د یهودې سره د بني قریظه سره د بني نظیر سره او د نر یهودې سره نبی علیه الصلاة والسلام عهد یې ولیکلو په هغې کې شرایط یې ولیکل اصول یې ولیکل نو په هغې د هغې شرطونه یو شرط دا هم و چې مسلمون او د هرنګ یهود دا به یو بل په غم او په شدي کې دغه به سره شریک نو د هغې جملې نه دغه شرط په دې ځای کې روغلو نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دی ته خبر ور ولږلو په خپله نبی علیه الصلاة والسلام د څه صحابه کرام سره روغلو دې یهودې ته روغلو بني نظیر ته وایي یاره دا د میږه د ملګرې په خطا سره 2 کسون یې قتل کړي دي د بني کلاب نه باید تاسې د میږ سره په دغه کې امداد وکړئ دغه دیت د میږ سره تاسې په یو ځای باندې ادا کړئ نو د دوی سربراہ چې کوم د بني نظیر د یهودې هغې ورته وویل چې دا خو بلکل دا به میږ د سره ادا کړي ځکه چې دغه خلک د میږ خو بني کلاب یا د بني عامر دا د میږ خلافا هم دي د دوی سره میږ عهد لیکلی ده باید د دوی دیت دغه میږ د تاسو سره په یو ځای باندې ادا کړي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته ویل ته یا رسول الله وایي داسې وکړه چې ته انتظار وکړه دلته ته کښېنه او میږ به لوټ شي دغه د دیت په اربژولې په دې پسې به ولګېږي چې دغه سره یو ځای کړي او تاسو ته یې ډېر کړي نبي علیه الصلاة والسلام د خپلې ملګري سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه علي رضی الله تعالی عنه نره صحابه کرام دغه سره موجود دي دی د یو قاله دیوله سره کښېنسته دغه په انتظار دی چې دغه یهود دیت سره یو ځای کو دغه به میږ ته راوړي یهود په ځای د دې باندې چې په خپل عهد کې وفا وکړو چې کوم د دوی سره معاهده لیکلې شوې وه چې په هغې باندې وفا وکړو د هغې په عوض کې د هغې په بدل کې دوی خیانت وکړه د یهودې دا د مخکې نه دغه طریقه کار ده دا د نن ورځې خبره نه چې د مسلمونو د اسلام دغه دشمن دي بلکې دا د اول د بنیاد نه دا د اسلام دشمن دي په هر صورت باندې د مسلمانو ناکامي دغه غوړي د مسلمانو ختمېدل دغه غوړي اسلام ناکامي د اسلام لوند وروستل دغه غوړي نن که چیرې میږه دې ته سوچ وکړي
د میش ملک پاکستان دغه د اسلام په نوم باندې دغه بنا ده، دغه هر چاته واضح ده د اسلام په نوم باندې بنا ده، او په دې کې علی الاکثر دغه مسلمان دي. په 100% کې تقریبا 99% دغه 90% دغه مسلمان دي، او دغه 10% دا شاید په دې کې غیر مسلم، په دې کې دغه اکثریت مسلمان دي. خو بیا هم د یهودي په میش باندې دمره تسلط ته چې د میش دفتر ته هم د دې زبان یا د دې طریقه کار د دې رسومات او رواجونه دغه میش ته داخل کړي. دغه نن سبا میشو سوینی کېره ته هم دغه داخل دي مسلمانې چې د میشو سے پیدایش دغه په اسلام باندې شو ده، بل مذهب بل دین دغه میش نه دلیدله. خو بیا هم د دې طریقه کار دغه په میش کې دې ځای ته رسېدله ده، لکه نن سبا دغه کیکینه دغه حبیب برډې ورته وایي که څه ورته وایي، دا د یهودي طریقه کار ده، دا د اسلام د شعائر نه نه ده، دغه دا د دې طریقه کار ده. او د هرنګې د دې زبان د دې طریقه کار دا د میشو سے په هر څه کې کېره ته او دفتر ته د میشو سے ملک پاکستان ته کچیره وویني د دفتر ته چې داخلي شي هغه به ته د انګلیش اصطلاحات ډېر استعمالوي. دغه ویلې چې دا د غیر تسلط ته دندل ده، د غیر تسلط ته، ورنه په پاکستان کې باید میشو سے اردو زبان ویلای. اردو زبان دا د میش د ملک خپل زبان ده، نو په دفتر کې هم خپل زبان دغه نشي ویلای، دا د غیر زبان وی. نو دغه د دې مشانی نه دي، دا د مخ کې واخنه دغه مشانی نه روان دي په دې طریقه باندې تر دې چې نن د میش هر څه ته د خپل مشانی نه خپل طریقه کار دغه په میش کې داخل کړه. نو دا يهود دا د مخ کې زمونه داسې په قدر کې دي.